بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دی. کاف ها یا عین صاد ذکر رحمت ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. کاف ها یا عین صاد ذکر دے د هغه رحمت چې ستا رب خپل بندا زکریا علیہ السلام باندې کړي وو کله چې هغه خپل رب ته پټ پټ आवाज وکړو. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. هغه عرض وکړو اے پروردگارا زما هډو کې کمزوري شوې دي او سر می د بډاوالي د وجنا سپین پلق شوې دي. اے پروردگارا ما چې کلستانه دعا غوښتلی دا نو نامراده پاتې شوی نه يم. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. ما سره زمانه رستو د خپل رونو عزیزانو د بدعملۍ یره ده او زما خزه شنډه ده نو مال په خپل خاص فضل سره یو وارث راکړه چې زما هم وارث شي او د یعقوب علی السلام د اولاد هم وارث شي او اے پروردگارا هغه یو غوره انسان جوړ کړه. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. جواب ورکړی شو اے زکریا مونږ تعالی د یو هلک زیری درکو چې دا غنوم با یحیی وی مونږ په دې نوم داغنه مخ کې هیڅوک پیدا کړي نه دی. قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. هغه ارزو کړو اے پروردگارا زما به څنګه زوی وشي چې خزه می شنډه ده او زه د بډاوالینا وچوي يم. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. جواب ورته میلاو شو هم دغه سی بکیږي ستا رب فرمایي چې دا خو زما د پاره یو معمولی خبره ده اخر د دین مخ کې ما ته پیدا کړې چې ته هډو هیڅ نه وې. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. زکریا علیہ السلام اویل پروردگارا زما د پاره سنخه مقرر کړه. الله فرمایل ستا د پاره نه خدادا چې تبا مسلسل 3 ورځې د خلکو سره خبري نشي کوله. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. نو هغه د محراب نه راووتو او خپل قوم ته راغی او په اشاره سره ورته هدایت وکړو چې سحر او ماخام تسبیح وایي. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. اے یحیی د الله کتاب مضبوط ونیسا مونږه هغه په وړکوالي کې حکم ورکړو او د خپل طرف نمو د زړه نرمواله او پاکیزګي ورکړه
او هغه ډېر پرهیزګار او د خپل مور او پلار حق شناس وو. هغه جبار نه وو او نه نافرمان وو. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. سلام دی په هغه باندې چې په کوم ورځ هغه پیدا شو او چې په کوم ورځ هغه مړ شي او چې په کوم ورځ هغه دوباره را پاسولی شي. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. او اے نبی صلی الله علیه وسلم په دې کتاب کې د مریم حال بیان کړه. هر کله چې هغه د خپل خلکو نه نور خاتو اړختا یو طرف ته جدا شوی و او په پرده کې داغوینه پټه ناشته و. په دې حالت کې مونږه هغه تخپل روح یعنی فرښتہ ولېګلا او هغه فرښتہ داغه په مخ کې د یو پورا انسان په شکل کې ښکارا شو. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. مریم ورته زر ویل چې کتو د الله نه یریدون کې سړی یې نزستانه پر رحمان پوری پناه غواړم. قال انما انا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. هغه ورته ویل زه خو ستاسو د رب استاد یم او د دې لپاره را لېږل شوی یم چې تعالی یو پاکیزه هلک درکړم. قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. مریم اویل زما بسنګه الکوشي چې یو بشر مالا ګوتی قدر لراوړي ندی او زسو بدکار خزنه يم. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فرښتې ویل هم دغه سی بکیږي ستارب فرمایي چې داسې کول زما د پاره ډېر آسان دي او مونږ به دا ځکه کوو چې هغه هلک د خلکو د پاره یو نخا وګرځو او د خپل طرف نه یو رحمت او دا کار به خامخا کیږي. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. د مریم دغه بچی په ګډه شو او د دغه حمل سره هغه یو لري زیت لاړه. بیا هغه د بچی دا پیدا کېدو د دردونو په وجه د یوې کجوري ونی ته راو رسیدله. هغه ویل کاش چې زه د دین مخ کې مړ شوی وې او زمان نوم نشان نه وې پاتې شوی. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما
فلن أكلم اليوم إنسيا. فرښتې ورته د ښکته طرف نه आवाज وکړو چې غم مکوا، ستا رب ستانه لاندې یو چینه روانه کړی دا او د دې ونی ډډ لک شانتو خوځوا، تا ته به تازه تازه کجوري راوځيږي، بس تخرا او سکا او خپل سترګې یخې کړه. بیا کچري څوک سړی تا ته په نظر راشي نو هغه ته وایا چې ما د رحمان د پاره دروځي نظر منلې دي، نو زبنن د چا سره خبرې نکوم. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. بیا هغه خپل بچی راغسته وو او خپل قوم ته راغلا. خلکو وویل اے مریم تا خو ډیر ناشنا او بیځایا کار وکړو. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. اے د هارون خور، نستا پلار بد سړی وو او نستا مورسو بدکار خزوا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. مریم د بچی طرف ته اشاره وکړه. خلکو وویل مونږ به د دې سره څه خبرې وکړو چې په زانګو کې پروت یو ماشوم بچی دی. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. ماشوم بچی اویل زه د الله بنده یم، هغه مال کتاب راکړو او زه نبی جوړ کړم، ازي برکتی کړم هر څه ته چې زیم او د مانزه او د زکات د پابندۍ کولو حکم راته وکړو تر څو پورې چې زه ژوندې یم او د خپل مور حق ادا کوونکې جوړ کړم، ازي سرکشه او بدبخت جوړ نکړم. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. سلام دیوی پما باندې چې په کوم ورځ زه پیدا شوم او چې په کوم ورځ زه مړ شم او چې په کوم ورځ زه دوباره را پاسولې شم. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. دا د عیسی زوی د مریم او داغه په باره کې هغه رښتینی خبره چې خلک پکې شک کوي. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. دا الله دا کار نه دی چې څوک پزویوالی ونیسي، هغه پاک ذات دی. هغه چې کله د څه خبرې فیصله کوي نو وایي چې شا او بس هغه کیږي. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. او عیسی علیہ السلام ویلو چې الله زما رب هم دی او ستاسو رب هم دی، پس تاسو دغه بندگی کوئ، هم دا نه غلار ده. خو بیا مختلفو ډلو په خپلو کې اختلاف شروع کړو، نو کوم خلکو چې کفر وکړو داغوی د پاره با هغه وخت ډیر د تباہی وی کله چې هغه یو لوی ورځ وویني.
کله چې هغه مونږ ته حاضرېږي نو په هغه ورځ به غوګونه هم خ اوریدل کوي او سترګې به هم خلیدل کوي لیکن نن دا ظالمان په ښکارا گمراهۍ کې پراته دي. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. اے نبی صلی الله علیه وسلم هر کله چې دا خلق غافل دي او ایمان نه راوړي نو په دې حالت کې دوی د هغه ورځې نه ویروا کله چې فیصله وکړي شي او د افسوس نه سیوا به بل هیڅ لار نه وي. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. اخر دا چې یوازې مونږ به د دې ځمکې او د دې ټولو سيزونو وارثان یو او ټول به مونږ ته واپس کړی کیږي. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. او پدې کتاب کې د ابراهيم عليه السلام قصه بیان کړه بشکا هغه یو رښتینی انسان او یو نبی وو. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. دوی ته لکشان هغه وخت ور یاد کړه کله چې هغه خپل پلار ته وویل چې بابا جانا تو ولی د هغه سيزونو عبادت کوي چې هغه نه اوري او نه ویني او نستا سکار جوړولی شي. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. بابا جانا ما ته یو داسې علم راغلی دی چې هغه تا ته نه دی راغلی ته په ما پسې راځه زه به تا ته نیغ لار وښیم. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. بابا جانا ته د شیطان بندگی مکوا بشکا شیطان خود رحمان نافرمانه دی. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. بابا جانا زیریګم چې ته چرتا د رحمان په عذاب کې مبتلا نشي او د شیطان ملګری جوړ نشي. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. پلار ورته وویل ابراهیمه ولی ته زما د معبودانو نه اوریدلې کچری ته من نشوي نزبتا ਸੰسار کړم بس ته د همیشه د پاره زمانه جدا شه. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. ابراهيم عليه السلام ورته وویل سلام دې تا ته زه د خپل ربنا دعا غواړم چې تا معاف کړي بشکا زما رب پما باندې ډېر مهربان دی. واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا. زه تاسو هم پرېږدم او هغه هستیان هم پرېږدم چې تاسو هغوی را بلای او الله پرېږدای. زه خو به خپل رب را بلم امید دی چې زه به د خپل رب پر را بللو سره نامراده پاتې نشم. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب
وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. نو هر کله چې هغه داغه خلقنا او داغوی داغه معبودانو نه چې غیر الله وو جدا شو، نو مونږ ورلا د اسحاق او د یعقوب غوندي اولاد ورکړل او د هر یو نمو پیغمبر جوړ کړو او هغوی ته مو خپل رحمت وبخو او رښتینه شهرت مو ورکړو. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. او ذکر وکړه په دې کتاب کې د موسی عليه السلام، هغه یو غوړه سړی وو او رسول نبی وو. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. مونږه هغه ته د تور د خی اړخنا आवाज وکړو او د راز په خبرو مو هغه ځان ترانه زده کړو او په خپل مهرباني سره مو دغه رور هارون نبی جوړ کړو او هغه ته مو د مددگار په تور ورکړو. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. او په دې کتاب کې د اسماعیل علیہ السلام ذکر وکړه. هغه د وعده رښتینی وو او رسول نبی وو. هغه با خپل کور والو ته د منځ او د زکات حکم کولو او د خپل رب پنځ یو خوخ انسان وو. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. او په دې کتاب کې د ادریس علی السلام ذکر وکړه. بشکا هغه یو رښتینی نبی وو او هغه مونږه لوړ مقام ته اوچت کړي وو. آیت سجدہ. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. دا هغه پیغمبران دي چې الله پر انعام کړي دي. د آدم علی السلام د اولاد ندي او د هغه خلکو د نسل ندي چې هغه مونږه د نو سره په کشته کې سوار کړي وو او د ابراهیم علی السلام د نسل ندي او د اسرائیل د نسل ندي او دوی د هغه خلکو نو چې مونږه هغه ته هدایت کړي وو او مونږه غوړه کړي وو. دا غوی دا حال وو چې کله با د رحمان آیاتونه هغه ته اورولې کېدل نو په جلا جلا با په سجده پرې وتل. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. بیا دا غوی نو رستو هغه بدعمل خلق دا غوی په زیر راغلل چې منځونه ضایع کړل او د نفس په خواهشاتو پسې روان شو. نو زردا چاغوی د گمراهۍ د انجام سره مخ شي. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. البته څوک چې توبه وباسي او ایمان راوړي او نیک عمل اختیار کړي نو هغوی به جنت ته داخليږي او د زره هم حق با د هغوی نه وهل کیږي.
جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. دا غوی د پاره د همیشه اوسېدلو جنتونه دي چې دا غي وعده رحمان د خپل بندگانو سره غایبانه کړی دا او یقینا دا وعده به خامخا پوره کیږي. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. هل تبهغوی سفزل خبره ناوري چې سبا اوري بس ټیک با اوري او دا غوی رزق با هغوی ته سبا بیگا ملاویږي. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. دا دې هغه جنت چې د دې وارث با مونږ په خپل بندگانو کې هغه څوک جوړو چې پرهیزګار وي. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. اے نبی صلی الله علیه وسلم مونږه ستاد رب د حکم نه بغیر نرا کوزیګو سوچي زمون په وړاندې دي او سوچي زمون نو رست دي او سوچي د دې په مینس کې دي د هر سیز مالک هم هغه دی او ستا رب هراون کې نه دی. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هغه د اسمانونو او د ځمکې رب دی او سوچي د اسمانونو او د ځمکې په مینس کې دي داغه ټولو رب دی پس ته دغه بندگی کوا او دغه په بندګۍ باندې ټینګ اوسا. آیا ستا په علم کې داغه د مرتبه برابر بلا هستشته؟ ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. انسان وای چې آیا واقعي ز مرشم نو بیا بجوندې راستل کېګم. اولا يذكر الانسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. آیا د انسان په یاد کې ناراضي چې مونږه اول دې پیدا کړې دې هر کله چې دې هیڅ هم نه وو. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. ستا پر رب می دی قسم وی مونږ با دوی ټول او د دوی سره شیطانان هم ضرور راجم کوو بیا به د دوزخ نه چاپیره حاضرو او د زنګونانو په طرف به پړ مخې ور وګرځو. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. بیا به د هر دلینا هر هغه سړی را جدا کړو چې هغه د رحمان په مقابله کې زیات سرکش جوړ شوی وو. بیا دا مونږ ته پته ده چې په دوی کې څوک د ټولو نه زیات دوزخ ته د غورځولو مستحق دی. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. پتاسو کې هیڅوک داسې نشته چې هغه به په دوزخ باندې نه ورځي. دا خو یو فیصله شوی خبره ده چې پوره کولی ستا د رب ذمہ ده. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. بیا به مونږه هغه خلک بچ کړو کم چې په دنیا کې متقیان وو او ظالمان به هم پاغي کې غرزیدلی پرېږدو. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ
الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا د خلکو ته چې زموږ صفا صفا آیاتونه اورول کیږي نو انکار کوونکی ایمان والو توای چې پمږه دوانو ډلو کې کوم ډله په بهتر حالت کې ده او د چا مجلسونه زیات شاندار دي حالکه د دوی نمخ کې مونږ ډېر داسې قومونه هلاک کړي دي چې دا غوي ساز او سامان د دوی نه زیات وو او په ظاهري شان او شوکت کې هم د دوی نه زیات وو قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا دوی ته وایا چې کم سړی په گمراهۍ کې مبتلا وي رحمان هغه له مهلت ورکوي ان تر دې پوري چې کله داسې خلک هغه سیس اوویني د کم سیس چې دا غوي سره وعده شوی دا خو کو هغه د الله عذاب وي او کو د قیامت ساعت وي نو هله به ورته معلومه شي چې د چا حال خراب دی او د چا ډله کمزوري ده ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا د دې برعکس چې کم خلق په نیغه لار زی نو الله غوي ته د نیغه لارې په تللو کې ترقی ورکوي او باقی پات کې دن کې نیکیانی ستاد رب پنځ د جزاء او د انجام په اعتبار سره بهتر دي افرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا آیا نتا ولیدو هغه سړی چې زمونږ د آیاتونو منلو نه انکار کوي او وایي چې مال خوبا مال او اولاد راکړي کیږي اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا آیا دتا د غیب سو پته لګېدلې ده یا د رحمان نه سوادا غستلې ده هرگز نه سبکواس چې دې کوي هغه به مونږ لیکو او د دې لپاره به په سزا کې نور هم زیاتې کوو د کم ساز سامان او د کم لخر چې دې ذکر کوي هغه ټول به زمونږ سره پاتې کیږي او دی با اکی یوازی مونږ ته حاضرېږي واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا د خلکو الله پر خوده دي او خپل څخ خدایان جوړ کړی دي د پاره د دې چې هغه د دوی ملاتړ شي هیڅ ملاتړ بنوي هغه ټول به د دوی د عبادت نه انکار کوي او الټا به د دوی مخالفان جوړ شي الم تر اننا ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا آیا تو ګورې نه چې مونږه په کافرانو پسې شیطانان ورپسې کړی دي چې دوی خطې زوی د حق په مخالفت باندې ښا نو ته اوس په دوی باندې ته عذاب د نازلې دلو د پاره بے قراری مکوا مونږه د دوی ورځ شمارو يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا هغه ورځ راتلون کې دا چې متقیان خلق با مونږه د میلمنو پشان د رحمان په دربار کې پیش کړو
او مجرمان با د تګو زناورو پشان دوزخ ته وشړو. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. په دغه وخت کې با خلق د سفارش کولو قدرت نه لري بغیر د هغه چانه چې د رحمان نه اجازت نامه حاصله کړې وي. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. دوی وایي چې رحمان څوک زوی نیولې دی. لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. ډیره نامناسبه خبره ده چې تاسو د ځانه جوړ کړی ده. قریب ده چې اسمانونه اوشلېږي زمکه ټوټې شي او غرونه را پریوزي په دې خبره باندې چې خلکو د رحمان د پاره د اولاد نیولو داوا وکړه. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. او د رحمان دا شان نه دی چې هغه څوک زوی ونیسي پزمکا او په اسمانونو کې چې سدي دا ټول با رحمان ته د بندگانو په حیثیت پیش کیږي. لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ټول د هغه په احاطه کې دي او هغه شمار کړی دي. ټول به د قیامت په ورځ هغه ته یو یو حاضرېږي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. یقینا چې کم خلکو ایمان راوړی دي او نیک عملونه کوي ډېر زربا رحمان د خلکو په زړونو کې داغوی د پاره محبت پیدا کړي. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. نو اے نبی صلی الله علیه وسلم دا کلام مونږه آسان کړو او ستا په جبه مو زکه نازل کړو چې تو پرهیزګارو خلکو لا زیره ورکړي او زديان خلق ويروي. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. د دوی نه مخکي مونږه څومره ډېر قومونه هلاک کړي دي. آیا نن تاسو دا غوي نه خچرته وینئ یا دا غوي आवाज چرته اورئ؟